زه بیګا په زمونو پورینو وایم په کور کې پرېږده به که نه ما بیګا کم والی دا بیره درله نور برا ولا مشر لالا دا مشر وای ته ما ونه پرېږده لالا ته ما ونه پرېږده دی لا اوس هم لاسونه یخ شوی دی وای تباه یې کړی یم په زامنو په خپله زه وایم په وای غوښه دې ټوله وای غوښه دې ووسله وای دا پرېښی مې زه وای زه خو یې مړ کړم ما غوښه ټوله ویوړه وای دې ورونه خو چې نه وای خو دا دمخورې ښه په تا باندې دا ورور مې نه ده ملامت دا مشر لالا مې وای ما غوښه ټوله په دې ځمکه باندې د خدای تندر را پرېوځي پلاره ته چېرته یې و پلاره تا په ځای کښې دغه لیونی مړوی وای لالا ولې مې وهې په ځمکه باندې جنګ کوي ته به یو ټوټه ځمکه دادا زړه مې نه کله وای دادا آدم خور دا په یو ټوټه ځمکه جنګ کوئ لالا باندې لالا دې داسې وخوړی پنځه ودونه کوم پیسو که نه زه په یو ټوټه ځمکه جنګ کوئ لالا دې ملک صاحب زه خو تباه و برباد کوم مړې کړمه پوه شوې که نه په ورونو باندې او ورونو باندې ټولو باندې زه غواړم پنځه شپږ کسانو باندې پوه شوې که نه ځمکه نه راکړي هر چیز دې غواړم حق نه راکړي نو د خدای رضا به شي ما د خدای اولاد نه ده راکړی زوی راله خدای نه ده راکړی دې ظالمان په ما باندې ظلمونه کوي ملک صاحب ته راسره لاړ شه هلته حساب و کتاب ورسره وکړه راځه ژاړه ما غټ سړی راځه ګوره وروره مه مې شرموه مشرورم ده په یو ټوټه ځمکه باندې تاسو جنګ کوئ په ټول کلي کې مو وشرمولو ټوله خپل حق ورکړه ولا زه نه ورکوم ولاګه دومره ځای مو له ورکړه لکه دا چې ده دومره شرم ده په ټول کلي کې مو وشرمولو شرموه مشر لالا هم ده دا به راشي او که نه همدا وړوکی ورور به تاسو ته نصیحتونه کوي نه پرېږدم نه سړیه مه کوئ داسې په ځمکه باندې تاسو جنګ ده صبر وکړه خلک به څه وایي ملک صاحب دا ډېر ظالمان خلک دي ګوره ملک صاحب نو اوس هم ناست دي به مشورې کې بیا به یې راپاتې ملک صاحب ولې بیا ناست دي بیا جنګ کوي ملک صاحب ملک صاحب ته غوږ شه خبره چې ده واوره ملک صاحب ما د خپل حق نه ده که زه ورته ما د خپله ځمکه راکړه حساب کتاب مې راکړه د بس هېڅ ما هېڅ شی حق دې نشته ملک صاحب زه به دې پوه کړم دروغ وایي ملک صاحب زه به دې پوه کړم د خدای په لاس یو ټوټه ځمکه ده دا یې ما پنځه ورونه یو مونږ ټول دغه ورونه مې په دوره کې ځمکه جنګ د ټول کلي کې وشرمولو ملک صاحب څه چل وکړه که تاسو راځئ دې سوري ته راځئ د چمن کې کښېنئ راشئ مشر لالا ده ملک صاحب دلته راشئ دلته زه مشر یم ټولو کې زه ټولو کې مشر یم دلته راشه ملک صاحب دا مې مشر لالا ده هېڅ ظلم کېږي ملک کښېنه دلته وایم کښېنه دا اولاد هم نه لري ملک صاحب کښېنه ملک صاحب صحیح فیصله وکړه ملک صاحب دا مې مشر لالا ده دا اولاد هم نه لري دا ډېر زیاتی کوي ورسره زه کشر یم ملک صاحب ګوره ملک صاحب ښه ملک صاحب ګوره تا خو زه ډېر ښه پېژنم تا په دې کلي کې نورو سره هم ډېر جنګونه کړي دي بدماشي به درنه زه وباسم که بیا دې آینده کې کوم غال مغال کړی کوم شکایت راغلی په دې کلي نه دې زه نه ده چټ پټ دې شړم چټ پټ
نو ځان په سړیتوب پوهېږه غلی شه دا ګوره ستا ورور ده د یو پلار اولاد یې دا وګوره دا واسکټ یا باندې واسکټ یا څنګه را باندې بس ته غلی شه غلی شه ملک صاحب دا جنګ کوي کینه غلی ملک صاحب دا وړاندې ده ملک صاحب دا ورور مې ډېر وړاندې تاسو غلی شئ غلی شه ته غلی شه لکه ها ملک صاحب ګوره تاسو نور شرم پکار ده تاسو د یو پلار اولاد یې تاسو خپل منځ کې دا حاله مچولې ده دا خلک به څه وایي تاسو خو ډېر غټ شرم پکار ده ملک صاحب دا خو نه په شرم پوهېږو نه په حیا پوهېږي خو موږ شرمېږو بس ما ته د خپل حق راکړي زه خپل حق خرڅوم او پیسې بیخي راغلم دغه وطن ورته پرېږدم زه به ځم بل خوا ته ځم هېڅ نه اوسېږم د سره نور ملک صاحب دا لالا مې رښتیا وایي دا ملامته نه ده ما دا بل ورور زامن لري که نه په خپلو زامنو نازېږي هر وخت ما دا لالا پې وهي د خدای نه ډارېږي ملک صاحب څوک خو داسې نه کوي که نه په ورېرونو باندې څوک خپل ورور وهي ورېرونه خپل ورور وهي کاکا وهي وار پې کوي لږ دې د خدای نه وډار شي ورور خو بازوي مټي داسې خو څوک نه کوي که نه ملک صاحب لږ ورته نصیحت وکړه ګوره ملک صاحب دا اوس منافق دی ځکه هغه څنګه وایي که نه هغه ورته ویلي 5 روپۍ ورله ورکوي او واده نه یې ورته ویلي که نه او دا ګوره ټول هغه ملامته یې ملک صاحب ګوره ښه فیصله غلطه ونه کړې تا سره غونډ جنجال وکړم بس غږېږه مه زه تا ډېر ښه پېژنم ته خو د خلکو غږونه داسې خورې لکه شپتله زه تا نه پېژنم سم کټوری ما خبره ښه واوره ته هغه سړی که نه چې ماشومان باندې وګورې ساعتونه ترې تښتې هی نو ته ماته نه یې معلوم هی تاسو یوه خبره کوم ورونه سره جنګ نه کوي ورونه سره یو بل ته مټ کېږي ګورې بس خبره خلاصه ده تاسو زه فیصله کوم چې تاسو د پلار ځمکه چې کومه ده که نه ما ته معلومه ده ټوله 2 جریبه ده په یو جریب کې تاسو کور راتاو کړی ده صحیح شو ګوره ځوانه ته د کور نه خلاص شولې ولې ته کور کې حق نه لرې کوز کلي کې هغه نیم جریب ځمکه چې ده که نه تاسو ترې هغه جوړ کړی پټې پټې د ده شو هغه ستا شو ته به پټې واخلې دا مونږ دا زونډی دا پاتې چې د یو جریب کور چې پاتې شو او نیم جریب ځمکه چې پاتې شوله هغه تاسو د سرو وړو په خپله کې تقسیم کوئ نور به لانجه نه کوئ دا فیصله ما وکړه صحیح ده ملک صاحب دا ما ستا په سترګو کې نږدله ما یوه لوښ هم نه ورکوله یوه خبره تاسو بله کومه راپاسئ زه تاسو یوه خبره بله کوم او که آینده کې هم جنګ وکړه نو کلي نه م کډه بارومه ته راشه او ته م راشه لکه ورکړه پته غېږه نه غېږه ورکړه غېږه مونږ ورونه یو ملک صاحب ځئ نو ځئ مونږ ورونه خپلو کې جنګ نه کوي ځئ لاړو زونډي حق پکې ورک نه کوي په مخ هم ځئ خدای تعالی مړو هی نو